ښه دا راته ووایه حشمته چې ته روان چېرته یې؟ زه پټوله روان یم ګیا راوړم ګیا. ها ګیا راوړې داسې کار دی که نه زما لږ خر په کار دی والله حیران کړی یم چې چاته ووایم نن سبا چې چاته ووایې هر سړی وایي ما سره نشته او ما سره نشته. سلمان کاکا نه راوله سلمان کاکا نه. په پیر دې رحمت شه والله هغه چاته انکار هم نه کوي زما دې غټه مسله حل کړه. زه ته ورځم ځین دا یم ورغلمه. کاکا لږ بار راوځه کار مې دی در سره. څوک ته خو لږ بار راوځه که نه. ستړی مه شي کاکا ستړی مه شي. صحتونه مزاجونه شکر دی دا لوی کارم دی شکر دی. حالات واقعیت ښه دي. شکر دی چای خو به دې څښلي نو. شکر دی. اوبه شته اوبه به درله یخې راوړم. نه خدای دې وبخه کاکا یو کار مې و. نو چې در څه کار دی نو؟ لږ خر مې په کار دی. خر دې په کار دی؟ یاره وراره اینې په خدای یقین وکړه که نه او په ما دروغجنه چې بلکل ونه کې نو د خر خو ولا د بیګانه نوم پرېوتی دی د بیګانه نوم پرېوتی دی. دا څه عجیبه خبره یې وکړه. خرمباړې اوري نو خو چې ډمبار یې وړم خو راویې باسه که نه. نو درد دی پې که نه درد دی پې نوم یې پرېوتی دی کله کیني او کله نه مانډه خوري نه ګیا خوري درد دی پې نوم یې پرېوتی دی ګینې تا نظر تا نه قربان انسانانو نوم مې پرېوتلی مې لیدلي و د خر مې په ډومبي ځل باندې واورېدو کاکا دا ته څنګه خبرې کې مړه نو موږ ته بهانه وکړه او ته پې پوهېږم نه رخصه مړه خپل کار کوه بیا موږ کار را نه شي ګورې څه په عجیبه خلکو باندې وختو والله کاکا عجیبه مخلوق یې. نه غېږه ځه بېله اوس کلې ورکه. د خر خو یې نوم پرېوتی دی که نه ځه که نه بېلچه خو به ترې وغواړم که نه ځه. ډېره غوسه وکړه چې څه وکړمه بېلچه ترې وغواړم که نه زمړه کېږي به. کاکاو ته خو بیا را دی که نه. نو کاکا د خر دې نوم پرېوتی دی که نه خیر دی خو لږه بېلچه خو راکړه که نه. نو ته به بیا که نه چې ډېر راته دروغ وایي زه نه دی کاکا ډېر په امیدونو راغلی یم ډېر په امیدونو درته بېلچې ډېرې بچه بېلچې خو داسې حساب دی که نه راځه چې په بېلچه کې خدای شته چې بل او زموږ بوټی کرلی دی بوټی ځینې ترکاري به مې وه خر یې نوم پرېوتی دی بېلچه کې چې کوم دی بوټی کرلی دی دا دونه دروغ څه ګور دې شروع کړي هېڅ هم نه کاکا الله دې وبخه خدای خو دې خوشحاله کړه. ګینې په بېلچه کې بوټی کرلی خوشحاله کړه کاکا خدای دې خوشحاله کړه. خدای دا شکر دې ځان مې دې خلاص کړو. حشمتیه والله هغه سلمان کاکا له ورغلی ومه یاره ډېر په امیدونو ورغلی وم هغه ډېر غټ دروغ وویل مړه وی د خر مې نوم پرېوتی دی او بېلچه کې مې چې کوم دی بوټې کرلی دی دا اوس د بانې دي. هغه سره خو وویله که یار نو خو ځم په ډېر امیدونو ورغلی وم موږ ته څه پته وه چې هغه به مراته غټه بانه کوي. څه معلومات کوم زه لسي وړم هم پټوله ځه ورځه مړه.